د پښتنې ټیک ټاکرې ګیلمنې د مور انټرویو مخته راغلې ده چې په دې انټرویو کې د ګیلمنې مور په چغو ژړل دي او په دې انټرویو کې د خپل د لور د قاتلانو په اړه څه ویلي دي. دا هر څه به له تاسو سره په همدې ویډیو کې شیر کوم. ګیلمنه چې یوه پښتنه او مشهوره ټیک ټاکره وه چې تېره ورځ په ټیکسله کې 2 موټرسایکل سوارو په ډزو ویشتله. ویل کېږي چې د دغو دواړو کسانو تعلق هم له وزیرستان سره دی او دا هم ویل کېږي چې دا دواړه د کرایي قاتلان وو. د ګیلمنې د وژنې په کیس کې چې ډېر نوم یادېږي هغه د کاشف کاشي ده او ډېر خلک په سوشل میډیا هم دا وایي چې دا کاشف د ویلفیر والا ده، خو د هغې مور په خپل انټرویو کې وویل چې نه، دا هغه کاشف نه ده، دا یو بل هلک ده چې کاشي نومېږي او د ګیلمنې ورسره ډېرې نږدې اړیکې وې. د ګیلمنې مور وایي چې همدغه د کاشي په نوم هلک زما لور ته ټلیفون وکړ، هغه یې د باندې راوایستله چې بیا په لاره کې د 2 موټرسایکل سوارو کسانو لخوا ووژل شوه. د ګیلمنې مور د خپلې لور د ژوند په اړه باندې وایي چې د هغې یو وخت کې ډېره زیاته غریبي وه. ګیلمنه 3 خاوندانو هم طلاقه کړې وه او هغه د 4 بچو مور وه او ګیلمنې د سوشل میډیا د شهرت په خاطر باندې خپل 4 بچي پټ ساتلي وو، ځکه چې ګیلمنه په ټیک ټاک او سوشل میډیا باندې ډېره زیاته مشهوره وه او اکثره کسانو به دې ته ګفټینګ کوو. د ګفټینګ سره سره به دې ته ډېرو کسانو پیسې هم رالېږلې او دې په سوشل میډیا باندې د پیسو ګټلو لپاره هر قسم حربې استعمالولې. د ګیلمنې مور وایي چې ګیلمنې به ډېرې زیاتې پیسې ګټلې، خو کله چې د ګیلمنې غربت وو او هغه وخت چې دا په ټیک ټاک کې نه و مشهوره، پلار یې د کور څخه شړلې وه. خو کله چې دې پیسې ګټل شروع کړل نو پلار یې هم فکر وکړ چې دا خو د سرو زرو مرغۍ ده. واپس یې خپل کور ته راغوښتله او په خپل کور کې ورته سټوډیو جوړه کړه او د هغه سټوډیو څخه به دا لایف راتله. مطلب کله چې ګیلمنې پیسې ګټل شروع کړه او پیسې پیدا کړې نو د دې دوستان ډېر شو. حتی خپل هغه پلار چې دا یې څه موده وړاندې د خپل کور څخه شړلې وه، کله چې د دې پیسې ولیدلې دا یې واپس خپل کور ته راغوښتله او هلته یې له ځان سره ساتله. د ګیلمنې تېره ورځ د ټیکسلا په فیصل هیلز کې جنازه ترسره شوه چې د دې په جنازه کې د ګوتو په شمار 100 کسانو ګډون کړی و. ملګرو، تاسو یې په اړه څه نظر لرئ؟ خپل نظر مو راسره په کمنټ کې خامخا شریک کړئ.